ښې دي، خوشحاله یم، نور هم ځوانه سوې یم، ښایسته سوې یم. نو والله ورځ په ورځ ځوانېږي ماشاءالله. بس دغه ده که لکه چې زه به دې نه معلومېږي چې هغه تمرینات یا سپورټونه ډېر کوئ. والله رښتیا یوګا مې شروع کړې ده، نو میډیټیشن هیلپ. ډېر را به شو دا اوسني د طالبانو په اقتدار یا حکومت باندې نیوکې خو په ډېرې دي مشخصې نیوکې. تاسو څه شی دي طالبان ولې نجونو ته اجازه نه ورکوي، ولې دنیا په رسمیت باندې نه پېژني؟ بعضې داسې خبرې دي چې د دوی طرفداران دا وایي چې دوی ابرقدرت یا لوی سوپر طاقت یې مات کړ. نو وخت چې سوپر طاقت یې مات کړ بیا ولې د وزر د دې کوي چې موږ په رسمیت باندې وپېژنئ؟ د مغه سوپر طاقت نه د دوی غوښتنه بیا ولې دا ده؟ نه دا خو داسې چل داسې افغانستان خو اوس د پاکستان 5مه صوبه شوله که نه، نو هغه به دنیا په هغه وخت مني چې کله اختیار ټول نور هم پاکستان لاسته واوړي. طالب چې کومه پروژه وه، ما به تاته نجیب جانه دا خبرې پخوا هم کولې، په ګروپونو کې هم کړي دي چې تاسې به ویلې چې دلته دا دومره ملکونه راغلي، دا نه وځي. دا په یو خاص پروژې راغلی و. پروژه دغه وه چې ریجن کې پاکستان ته لابینګ وکړي، او پاکستان کله چې خلیلزاد دا ټول سپګن مګن راټول کړل او دلته یې راوستل، د ریګن پښو ته ورخطا کړل، نو دغه اختتام شروعات هم په ځوان خلیلزاد سره وه، او خلیلزاد هغه خپله پروژه تر سره ورسوله چې بیرته هغه اسلامیک چې کوم فیکشنز هغه یې راوستل. نو اوس چونګه چې هلته کوم غربت ده او هنګر کرایسس دی، فوډ کرایسس دی، نجونې هلکان ټول په کور ناست دي، نو طالب خو داسې نه ده چې طالب اختیار لري، طالب خپله کومه لابینګ وکړي خارج ته. طالب چې ده هغه د پاکستان د ادارې یو وړوکی نوکر ده، هغه څه ورته وایي وړوکی خان وایي زه نوکر وم ستا، هغه یو بدل ده ورکه یو لوګی نورې نسکمه پس د سګرټۍ نورې نسکم، هغه بدل هم کاورتانې چې هغه ده. نو د همغې بدلې په اعتبار باندې دا خو د وړوکي خان د پنجابي یو وړکی نوکر ده، نو دې ته پنجاب څه رقم لابینګ وکړي او په نړۍ کې هغه مطلب نړۍ به په پاکستان بعضې شرایط مني، په داسې پاکستان به ورته وایي چې په منطقه کې د چین په خلاف هند سره او روس سره کوم رقم کار به پاکستان، بیا پاکستان د بل خان طالب ګی څه ده د پنجابي وړوکي خان هغه د مزدور ده، او بیا پاکستان د غټ خان چې کوم ده د ویسټ یورپ او د امریکا وړوکی نوکر ده. نو په دغه حساب باندې چې کوم پلان دوی کړی هغه د خپل هدفونو ته ورسېدل، او د مونږه د ځوانانو د اتلانو د ښارونو د نجونو کوم قاتلان چې ول هغه په مونږه باندې حاکم کړل، او طالب چې په کوم رقم خپل لکه مثلا یو جنرال موبین ده که نه په هایلانډر کې کاته پورته ګرځي، نو هغه ته څوک څه نشي ویلی، خو میناپال چې و هغه به هلته په سر لګېده. نو دغه خبره ده چې طالب شاته ډېر غټ لاسونه دي، طالب شاته د پنجاب لاس ده، د پنجاب شاته د دنیا د نړۍ لاس ده. مونږ ځان ته نه په دې پرېښی ده چې نړۍ مونږ ته رام کړه، لکه ته څه هغه یو حیوان هغه کې چاکلیټ ورکې زاړي که نه راکې لمسې ته خیر ده دا به درکړم. دغه چې د دنیا ابرقدرتونه هم راغلي و، دا په یو دسیسه راغلل، دوی دغه پروف کړه د طالب په موټ باندې چې ته ناکام یې، ته دا وطن نسې چلوئ، ته د دې وطن اردو نسې چلوئ، ما تا ته 3 لکه فوج درکړه، ته جنګ وکړه، ما تا ته پولیس درکړه، ما تا ته یو کانسټیټیوشن جوړ کړه. نو ته اوس د دې دا کومه د افغانستان اکوپیشن چې سو دا هغه د پاکستان 5مه صوبه سوه، اوس چې هلته کوم غریب مونږ په دغه باندې واړولو چې لوږه دا بیرته هغه د پاکستان ته خلک منډې وکړي، کارونه یې له لاسه ورکړل، زندګیان یې له لاسه ورکړلې. نو اوس تاسې لږ صبر وکړئ چې پاکستان کله چې هغه ټول پرومیسز امریکا ته یا ویسټ ته چې کړي دي په هغه باندې پاکستان د ویسټ د امریکا په امتحان پوره وخته، څنګه چې د جهاد په وخت کې وخته، بیا پاکستان ثابته کړه دنیا ته چې دا د دوی ته په ریجن کې بهترینه لابینګ کوی شي. نو دغسې چل ده. اوس بس تاسې چې کوم دا بیرغ ده او دا مې کرکټ ټیم ده او دا مې هغه ده څه ورته وایي نو هغه ده څه ورته وایي، بس دا خبرې دي. نو بس د دوی ولې دغه هلته وطن کې ولږه ده و په دنیا په رسمیت باندې نه پېژني، ستونزې لري، حکومتداري سخت کار ده، دوی ټول بوج په ښځو باندې اچولی ده. اصل کې دا په ښځو باندې هم نه ده اچولی، دا په قرآن کې آیت ده وما والله خیر الرازقین،
دوی نړۍ نه دوی خدای هم پرېښي دي که نه الله پاک هم دوی ته نه پرېښي دي. اوس چې کوم خیر الرازقین د هغه هم دوی ته رزق نه ورکوي. منوسلوا هغه ځوړند پسونه د اماسي چې راتلل هغه د نن هم طالب په هر محفل چې ناست دی هغه ځوړند پسونه اوس خو پخوا به په ځوړند پسو ته به په واوره کې ورتلل بیا به پوستکي سوي پسونه امریکا ورته را ځوړند کړي وو. اوس کوم د دوی هغه هم نه کوي. اوس خو باقاعده دسترخوان ورته کله روس ته بوځي کله چین ته بوځي کله هغه د دفترونه یې لري په خېټې ښه ماړه دي هغه پسونه خارجیان ورته ګریل کوي که نه. نو چې دوی ناست دي داسې پسو ته پخوا خو به مجاهدینو خو به لږ بیا هم هغه پسونو پسې به ورتلل په واورو کې. د دوی په مخ کې خو چې کومه رهګذر لکه هغه اردو کې یو شعر ده وایي چې که په دغو لارو راتلی سې راسه د ما په لاره کې کومه کهکشان استه. نو دوی ته خو ډایرکټ پسونه کبابونه غټې خېټې تیرلاندې ځوړندې خوټې د دوی ټولې د خېټو د خوټو خویندې ګټې د دوی خوندي دي که نه. نو دوی د غریب ولس له خېټې نه راځي. زه تا ته دا وایم که نه چې دا وایي چې دغه رازق خدای د خدای پاک منوسلواوې ورکولې نو تاسې خدای پاک هم پرېښي یاستئ تاسې نړۍ هم ته نه او دا ورځ تاسې خپله په ځان راوستې ده. نو اوس تاسې پوه شئ کار هم پوه شئ تاسې په ضد اوس ایتا په ان باندې قدرمن ډاکټر صاحب تاسې په ان باندې که چیرې طالبان ونه اوسېږي د دوی ځایناستې به څوک اوسېږي؟ څنګه که طالبان ونه اوسېږي تاسې په ان باندې به دوی ځایناستې به څوک اوسېږي؟ څوک به د دوی بدیل باید څوک ده؟ هغه د دوی بدیل ښایست څو وارې دا راغی چا هسې چې که د یو څو ورځې مخکې مثلا د پاکستان سفیر د کوم وطن وزیر خارجه سره ناست و. زه دا کریس الکساندر راځي په سپیسونو کې ټویټر کې هلته ټول یو موږ نه یاستو د پاکستان جرنالستان راځي هغوی نومشتاوې کوي هغوی لیکل کوي. زه څه درته وایم چې د موږ مشکل صرف اوس د خېټې سو د خوټې هم نه تنه د خېټې په لږه سې تنه بس ما ته خېټې ته راکړه نور له تا کار پاتې سو روزګار پاتې سو وایي هغه د بې غیرته چا ویلې که نه چې د بې غیرته په کونې کې ونه شوه سبا وایي خیر د سوري ته به یې کښېنم. اوس په دوی کې غټې ونې شنې سوي دي او د دوی سورو ته به پنجابی کښېني. نو زور یې دا وایي چې ډم چې ډول وکړي زور به لري. اوس دوی دا ولې طالبانو ته آیس کې راوستل که نه آیس کې د همدې لپاره ورته راوستل چې څنګه طالب ویل چې ما ته جهاد روا ده او طالب چې کله پوره هغه خپل پلچکیانې به یې هغه بشکې مشکې ټولې دنیا ته وښودلې چې په دغو او افغان ملت ته یې وښودلې چې په دغو مې ته مړ کولې دغه د نر غوندې درته راغلم کېناستم بادار مې در باندې راوستلم د پنجاب اداره. اوس آیس کې یو نوی پروژه ده چې هغه نړۍ ته پاکستان دا ښیي چې نه طالب چلوی شي آیس کې هم زه درته کنټرولوم طالب هم زه درته کنټرولوم بس د افغان په ټغر بیا هغه د غم سوری راغله او د ما په خیال اوس ګوره ډاکټر صاحب تاسو خو لیدلي چې په مزار کې تانور د توبه نعوذ بالله د خدایي دعوه کوله چې ما هیڅ نشي لري کولی. هغه پرېږده تانور هغه هېڅ هم نه و نه خو یعنې موږ ته خو هغه انسان کوشه ادم و هغه پرېږده هغو خبرو ته نه ځو. اوس موږ ته سپین سول تور نه دا شل کاله کې د موږ لاسته راوړنه شوې وه هغه پرېږده شل کاله ته هېڅ شی نه وه. اوس موږ ازاده سولو اوس موږ ازاد یو. زه درته وایم افغان ولس ازاد ده. پخوا ارګ هم نه و ازاد. امریکا چې څنګه ورته ویلې د دوی په پښو کې بیړۍ وې امریکا یو جې کې به سي اشرف غني حلف اخیسته بل جې کې به عبدالله حلف اخیسته. نن چې دا هغه وخت کې ولس ازاد و حکومت هلته هم ازاد نه و. نن هم زه دا درته وایم چې ولس ازاد ده حکومت نه ده ازاد. هغه د اشرف غني حکومت کې د امریکا اداره به دوی ورته ویلې د غرب د طالب اداره د پنجاب اداره ودرېږه نه سلوشن یې دغه ده سلوشن یې چې هغه کسانو چې تاسې ته بامیان جوړ کړي هغه څوک دي هغه کسان چې د مس عینک لاندې د هغوی فرهنګ راغی هغه څوک دي پوه شوې. نو تاسې باید چې بیرته د بامیان سیویلایزیشن چې چا سره مونږ یونیو لکه لاست ټایم کله چې غوري راغی نو پرتوی راج چوهان د هند د راجستان له صحراو نه راغی دلته غوري سره جنګ وکړه هغې سترګې غوري وویستلې او بیا دغسې ماته سوه او په افغانستان باندې اشغال هغه وخت راغلی و کله چې غوري راغی بیا غزنوي راغی بیا مغول راغی او د مونږ د بامیانو بودان هر شی نیست و نابود کړل. اوس که مونږ غور ټو ګوادر
پاسون کو ملي پاسون او د هند خواته سو او هند ته په ریجن کې مطلب د لغور نه تر ګوادره پورې د بلوچستان په شکل عوام یو د جلوس په شکل ورسي چې وای لاس مات سي غاړه ته پریوزي نو نن سبا کته هندو ته وای مودي ته وای چې پاکستان دی یا په چین خرڅي یا د امریکا نو ته به سي ماته لاس راکې د بلوچ ازادي ته دغه ناردرن ريزिस्टنت فرنٹ چې کوم دا معاملې کې چیرې دغه ريزिस्टنس دام په یو شکل باندې الته پنځیر کې دا چې چیرې دوی غوښتل دا ريزिस्टنت کې چیرته په نیمروز کې ساوایو هلمند کې ساوایو قندهار کې ساوایو نو مونږ کوي چې بلوچستان سماچار ازادي خوانو سره ملاس یو کړی سند دویش الته ازادي غواړي پاکستان کې او هند مونږ ته هغه کومک را کړی کوم چې هغه بنگلاديش ته ور کړی نو په دغه تړاو کې به مونږ دغه ریجن لکه څنګه چې یورپین یونین د مونږ به بي یو بهارتي یونین یا ساوث ایشین یونین جوړ کړی چې دغه به یو کرنسي و لکه څنګه یوروس و د سیکنډ ورلد وار جهانی نه اوس هم هند په یو ډېر ښه پوزیشن کې ده هم مونږ یاستو او هم بلوچان دي هم سندیان دي نو په دې کې به د افغانستان کې پی کې به بیرته افغانستان سي پنجاب به بیرته هند ته لاړ سي سندودیش به یو آزاد وطن سي بلوچستان به یو آزاد سي خو په دغه به باید سي هند دا وکړي چې څنګه د سیکنډ ورلد وار نه جاپان خپل آرمي نه لري د هغه ټول سکیورټي امریکایي سي د فرانس هم نو هند کې چیرې دغه زړه غټ کی او هغه توان لري کوم چې امریکا درلوده چې په جنگ جهانی کې الایز جوړ کړل کومه چې الایز سو یونټي جوړ کو نو مونږ کوي چې مونږ یو یونین سو او مونږ دغه اروپאי امریکایي ځوان چې کو دغه اپورتونټي دغه امپلویمنت خپل ځوانانو ته په خپل ریجن کې راوړي او په دې کې مونږ په یو شکل د خلکو زور د خدای زور ده د هند خلک د بلوچستان خلک د سند خلک دغه سره مونږ یو سو مونږ دغه پوره خاور له اشغال نه زیاتوي سو استکوي سو په هغه کې به دا وي چې په ګوادر باندې دغه سیستم په کلوسه جوړ شوی دی او نه چا دا کړی دا نه چا پیل دغه کار ته کړی نه یو دوه ماده چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده او ما د دې بنسټ کې زه په 17 نومبر باندې هند ته انوایټډ وم زه اکثري زمم خبرم کوم دلته په امریکا کې چې کوم دا ASM د اسایلم سیکر موومنت ده لکه اول پړاو کې دا ده چې دینه چې پاکستان ته ځي د مون خلک د راټول سي د بدخشان په لارې هند خواته هند ته چې کله الته ریفیوجی کرایسس جوړ سي څنګه چې په بنگلاديش کې ورته جوړ شوی بیا هند ټیکنیکلی غاړې خلاصيږي په نړۍ باندې دا غږ کوي چې زه اوس مجبور یم چې دا تر ما را رسیږي زه انټروین کوم نو او هند ته به دغه څنګه هند ته به دغه پروپوزل مونږ ورکو خلک به راجګيږي خو دلته اوس یو مسله ده چې اوس دغه خبره ډیره خلک بار په مجالسو کې او د خفیه مجالسو کې او په مستقیم او غیر مستقیم دوی اوس داسې وایي چې په طالبانو کې مدرن طالبان چې یار قندار دي او د سختدریز او مذهب پرست او پاکستان پرست د خوست دي چې د حقانی ډله ده تاسو په باندې دا څومره حقیقت لري ما خپل انا سقانی چې راغلی CNN باندې دا غولې خوړل زمال ته ورسره وم په پروګرام کې د هند CNN چې کوم برخه دغه باندې راغلی په اولو کې او ډیر د ما د یوټیوب لپاره نه خپل د دی جی د امریکا د مختلف ولایتو کانګرسمنانو سره مرکه کړې دي نو ما چې څومره وای ټول هغه ته چې په کوم لارو تللې ټول لارې مثالې دي جانانه نو جانانه د څه چل د خبره ده چې نه دی انس اقانی دا نه مولا برادر د خدای هیبتوي سره هغه څوک ګرم تور کړه وک ځوان کوم بل دی غکلون راوستیو مشکل دا ده چې دنیا باید څلور بلاک 15 بلاکو کې تقسیم شي یو د امریکا بلاک یورپین بلاک ایشینز بلاک چاینا بلاک راشینز بلاک او د استرالوي خواته شپږو بلاکو کې اوس دلته شټر دی مونږه بلاک ده روسم چې دا غویم ځانو پیژاند امریکا خو اول نه پیژاندلې اروپا اول نه پیژاندلې استرالیا په مزه کې ده میډل ایسټ په مزه کې ده غته ملته لیبیا فلسطین دا مشکلات دي مشکل مونږ مشکل ډیر اسانه ده او ډیر کم ده زه دا درته وایم مونږ کې چیرې خلک راجکسي او هغه د خدا ګواه په فلم غونته مثلا تو مجھے قبول میں تجھے قبول کی او هغه د مونږ د هغه د افغانستان بچا خان ګوره د هر چی ډاکټر نجیب سه کومه شیان پرې دي مثلا خدا ګواه فلم یو انسان چې چاته یو شی پرې دی په غو باندې دا الهام یا بچا خان ځان مثلا په جلال آباد کې خخ کړی ده نو دی هغه فلم د خدا ګواه فلم نن سبا مونږه اپلیکیټ کوي سو په کومه باندې د خدا ګواه هیروین ته لاړو
په مغل لارې دی افغان ملت کې ازبکی کې تاجکی په پښتوني هزارای روان دي سي د هند پر لور او هند د مجبوره کې د کارته چې هغه انوالو کی ځان او بیا به شي چې موږ به هغه ته د خپل ریجن ریسورسز ورکو چې هغه ته انویسټمنټ وکړي څنګه چې امریکا جاپان جوړ کړ امریکا ساوث کوریا جوړ کړ امریکا بیرته یورپ جوړ کړ د موږ چې کله خپل مشر ور پر ریجن کې د خپل د خپل مور د مېرنۍ مورم نه د سکنۍ مور زویم پر ریجن کې دا نو ته ورور باندې ولې غاښ نه کوي یار مې هندوز مسلمان یم د یار د پاره درم سال جام کوم بس هر ماده ورته وای او هند شاونه سي کنه هغه درنه تاسو د څه ټکولې دي بیچاره هندوانم خو ډار کړی دي اوس برته څه دا ډار لزړه نه وباسي او هند کوي چې مونږه ته هغه استقلال راکې کوم څه نه تنازع بلکې پورا ریجن ته ایمیجن کته کابل نه زه کلکتا پورې په یو موټر سایکل کې نه څنګه چې یورپین یونین د اروپا کې منډه وکړي یعنی ایتاپان باندې چې د هند نه موږ ازادي غواړو د دوی پلوي وکړو د دوی تګلار خپل کو هغه رهبریت موږ یو ته وایي چې موږ یورپین یونین د ایتاپان باندې خپل هند آزاد هیواد هند تر هغه پورې کې هند دا کارو کې لغنه بعد نه دا پښتنه اوس دا چې خپل هند آزاد هیواد ده کنه هند په لکه دغه آزاد ده څومره چې افغانستان په 10 کالو کې آزاد افغانستان خو آزاد نه ده نه 10 کال کې چې کله دلته خارج ول د خارج انفلوئنس نه ازادي ګور نیمه نه ازادي چې یا پوره ازادي یا نه خود زه درته چې د هند ازادي نیمه ده کنه د هند ازادي حالت پوره کیږي اوس ګورئ کله هغه یونټي جوړه درته نه اوس د هند کې برټش د هند ازادي حالت پوره کیږي کله چې په خوا د غور په وخت کې غوري چې کله راغی غور ته او پرتویراج چوهان د راجستان نفس راغی د هند ازادي حالت پوره کیږي چې کله دوی هغه اکن بهارت یا یو اس بی یونایټډ سب کانټیننټ بهارت یا ساوث ایشین یونین جوړ کی په هغه کې به د پاکستان پنجاب بیرته ځان ته واخلي سندودیش کوم کراچي د هغه یو علیحده وطن جوړ کی بلوچستان آزاد کی لاروباریاو سي او کلاره مون سره کې پکیم نه یو کیږي سید افغانستان به د امرته وای چې چیرې کوزه پښتونخوا خلک پنجاب سره یو جئی په هند سره تړاو کوي هغه د مو کې خو موږ به شرط به بیان دای چې د ډوران کرخه دا به یو اوپن فری ټریډ به اوپن مارکیټ به څنګه چې کاناډا او امریکا دي څنګه چې هغه د ډاکټر صاحب په هیواد کې د هیواد په سطح یا د غوي په لیول باندې بد رئیس جمهور یا مشران وټاکل شي اشرف غنی چې و د کولمبیا په یونیورسيټي کې استاد و همدا حفیظ الله امین هم تعلیم یافته سړی و آیا دغه خلک د دې خلکو سره سمون خوري دا کولای شي چې دلته پاتې شي او که طالب غوندې چې د ولس سره تقریبا یو لیول برابر د سطح علمي تقریبا یو برابر د داخله به کوم چلیږي کله کولمبیا د یونیورسيټي استاد به کوم چلیږي هغه د بیا د طالب هغه به د چلیږي سی ولس بمري د طالب خېټه بغټيږي دا دی اوس ولس خپل او طالب ګوره طالبانو یو وسغه ګوره پاک خبرې وسغه طرفدار د شانې په د شل کال دوی جنگ وکاو شپه کال اقتدار درلود او د دوه میاشتې بیا اقتدار ته راغله یو چاره د دوی په نامه باندې نه ده د خپل د مولا عمر د کور نشه د مولا برادر ور زړه بوټونه په کوټه کې خرڅي او داس یعنی موږ په د شواهد نه لرو چې موږ ټول ولګو خو دا شغالي په حکومت کې د کرزي په حکومت کې هغه څه مولیدل چې هغه پیوډالان یې څه وایي په کوم چې روانه ته څه ببولالې دي شروع کړي هغه سړی چې یو دغه ورور سره لاړ یو بزنس امپایر جوړ کی هغه کده چې لکه اوس هغه د ایلان مسک یا د علی بابا د چین څنګه یو کمپنی جوړ کړه چې امریکا ورته وایي چې ته به د 10 میلیونه کسان امپلوي کې هغه کس به ستایي که هغه کس هغه ترنه پورې کباړ خرڅي ته د ملت آینده دغه کس پلاس کې ورکه چې هغه یو کباړي کنه اوس دلته لږ زره تخصوص وکړو کباړ خو به زړی نه ولرګه خو تم لندن نه ورسه سره کېنه د ما وخت بچ نه د طالب طرفداري خو نه کوم د طالب طرفداري نه کړي مشکل دا ده که څوک د طالب طرفدار نه نو دا ضرور نه ده چې د پخوانی حکومت کې غړي براته بیان کړي او ټول یعنی په تقریبا یو ما په حکومت کې غړي مې کومه درته بیان کړی دي ما خو ویل چې هغه مزدور هغه د امریکا مزدور د پنجاب مزدور اوس موږ ته څه کول پکار دي چې څوک وبد زه اوس کدر ټایم څه کونه ورکه خو هغه کوم تاسو ورکوي خو په کوم ځل نه یخیږي د څه چالو کوي چې تاسو باید سي راجک سي که ځوان غواړي دغه ځوړان پسونه او دغه دوا یا پسونه دغه ایډیا نه چلیږي تاسو د چین څخه کله خود مختار سي وای د خپل د تاسو انارونه خصاص ول په امریکا کې یو انار په $3 د خپل انار ته مارکیټ پیدا کوي مڼې ته مارکیټ پیدا کوي خپل
خپل دستکاري ته مارکیټ پیدا کړي. نو سمه ده خبرې